حکومت د دوحې ناسته له لاسته راوړنو ډکه بللې. امریکا او افغان حکومت د قطر پلازمینې دوحه کې د ورځنۍ ناسته چې په یو لړ مهمو موضوعاتو پکې بحثونه وشول له لاسته راوړنو ډکه او صمیمانه بللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دوحه کې د افغانستان اسلامي امارت او امریکایي پلاو ترمنځ ناسته مسلکي او صمیمي وه. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې امریکا به د طالبانو کړنو ته په کتو پرېکړه کوي، نه دا چې خبرو ته یې وګوري. اعلامیه لیکي په دې ناسته کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې، افغانستان سره پر بشري مرستو او په امنه توګه له افغانستان څخه د امریکایي وګړو پر ایستلو خبرې شوې دي. په کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ دا لومړۍ ناسته ده چې په یو شمېر مهمو موضوعاتو پکې خبرې کیږي. شنونکو دا غونډه د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره شین څراغ بللی دی.